أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا يقينا هغه کسانان چې کفر کړی دی لن تغنیا هیڅکله به فایده ورنکي او دفع به نکي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی من الله د الله تعالی د عذاب نه شیئا هیڅ شی واولئک او دغه کافران هم وقود النار هم دوی خشاک دي د جهنم د اور کدأب آل فرعون حالت د دوی په شانته د حالت د فرعون او د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او هغه کسانان چې مخکې د فرعونیانو نه وو کذبوا بآیاتنا دې ټولو تکذیب کړی و زموږ د آیتونو ته د دروغ نسبت کړی و فأخذهم الله نو راونیول دوی الله تعالی بذنوبهم د هغوی د ګناهونو د وجې نه والله شدید العقاب او الله تعالی سخت عذاب والا دی قل اوای ای نبی صلی الله علیه وسلم للذین کفروا هو کسانان ته چې کافران دي او کفر کړی دی ستغلبون زر ده چې تاسې به مغلوبه شئ او تاسې به شکست وخورئ وتحشرون الى جهنم او راجمع به کړی شي تاسې جهنم ته وبئس المهاد او ډیر بد فرش دی دا جهنم قد کان لکم یقینا دست تاسو دپاره آیة نښه د عبرت فی فئتین په هغه دوو ډلو کې التقطا چې هغه یو بل سره مخامخ شولې د جنگ دپاره د بدر واقعې ته الله اشاره کوي فئة یوه ډله چې هغه د مؤمنانو ډله وه تقاتل فی سبیل الله قتال کوي په لاره د الله تعالی کې یعنی قتال یې کاوه په لاره د الله تعالی کې الله حکایت ته حال ماضیه کوي یوې ډلې قتال او جنگ کوو په لاره د الله تعالی کې د الله د کلمې د اعلا دپاره و اخرى کافرة او بله ډله کافره ډله وه یرونهم چې لیدل د کافرانو د مؤمنان لره مثلیهم دوه برابره خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره یا برعکس یرونهم لیدل د مؤمنانو د کافران مثلیهم دوه برابره خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره والله یؤید او الله تعالی مضبوطی او قوي کوي بنصره په خپل مدد سره من یشاء هغه څوک چې الله تعالی وغواړي ان فی ذلک یقینا په دغه واقعه کې په دې مذکوره واقعه کې لعبرة خامخا نښه د عبرت ده لأولی الابصار دپاره د صاحبانو د بصیرتونو د عقل والا او د بصیرت والا دپاره په دې کې د عبرت نښه ده چې الله تعالی یوه لږه او کمزورې ډله الله تعالی په زوروره ډله باندې غالبه کړه زوین للناس ښایسته کړی شوی دی خلکو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو من النساء چې دا خواهشات دا څه شی دي من النساء د زنانو نه والبنین او د زامنو نه والقناطیر المقنطرة او هغه خزانې چې هغه را جمع کړی شوي من الذهب د سرو زرو والفضة او د سپینو زرو والخیل المسومة او هغه اسونه چې هغه نشانداره اسونه دي یا ښایسته اسونه دي یا هغه اسونه چې هغه په شنو دشتو کې سري والانعام او چارپایان والحرث او کښتونه ذلك متاع الحیات الدنیا ذلك دغه کوم شیان چې ذکر شو متاع الحیات الدنیا دا سامان د فایدې اخیستلو دی د ژوند د دنیا په دنیا کې د دې نه معمولي فایده اخیستل کیږي او بیا ختمیږي والله عنده حسن المآب او الله تعالی عنده د الله تعالی په نیز باندې حسن المآب ښایسته انجام دی چې هغه جنت ته چې وروسته ذکر کیږي قل ورته وفرمایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونبئکم آیا خبر درکم تاسو ته بخیر من ذلکم په غوره نعمتونو سره من ذلکم د دغو خواهشاتو نه چې ذکر شول للذین اتقوا هغه څه شی دي او د چا دپاره دي اوس الله د هغو بیان کوي
للذین اتقوا د هغو کسانانو دپاره اتقوا چې ځان یې بچ کړی دی د شرک نه، د کفر نه، د ګناهونو نه، او تقوا یې اختیار کړې ده. عند ربهم په نزد د رب د دوی باندې جنات جنتونه او باغونه دي تجري چې جاري به او بهیږي به من تحتها لاندې د ونو او د قصرونو د هغو نه الانهار نهرونه خالدین فیها همیشه به دوی په دې جنتونو کې وازواج مطهرة او بیبیانې دي پاکې کړی شوې د هر قسم ظاهري او معنوي نجاستونو نه ورضوان من الله او رضامندي ده د الله د طرف نه والله بصیر بالعباد او الله تعالی ډېر ښه لیدونکی دی بالعباد د بندګانو خپلو. الله د خپلو بندګانو په حالت باندې خبر دی. الله په دې پوهېږي چې څوک د دې نعمتونو مستحق دي او څوک نه دي. الذین یقولون ربنا الذین هغه بندګان هغه د دې نعمتونو مستحق دي یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږ اننا آمنا یقینا موږ ایمان راوړی فاغفر لنا نو ته بښنه وکړې موږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا او وساتې موږ عذاب النار د عذاب د اور د جهنم نه الصابرین او د هغه بندگان دي چې صبر کوونکي دي په مصیبتونو باندې او صبر کوونکي دي په طاعتونو باندې او صبر کوونکي دي د ګناهونو نه والصادقین او صادقان او رښتونی دي په دعوه د ایمان کې د الله سره هم رښتونی دي او د الله د بندگانو سره هم رښتونی دي والقانتین او پوره تابعدار دي الله تعالی ته والمنفقین او خرج کوونکي دي د الله دپاره د الله تعالی دپاره صدقې ورکوي والمستغفرین او استغفار ویونکي دي د الله نه بښنه غوښتونکي دي بالاسحار د سحر په وختونو کې شهید الله گواهی کوي الله تعالی شاهدي کړې ده الله تعالی شهادت گواهی کړې ده الله تعالی انه لا اله الا هو چې یقینا خبره ده لا اله الا هو نشته دی هیڅوک مستحق د عبادت ما سوا د الله تعالی نه والملائکة او ملائکه هم په دې خبره باندې شهادت کوي و اولو العلم او د علم والا هم په دې خبره باندې شهادت کوي قائما بالقسط په داسې حال کې چې الله تعالی کلک ولاړ دی په انصاف باندې لا اله الا هو نو هر کله چې الله او د الله ملائک او علما په دې خبره شهادت کوي چې د الله نه بغیر بل د عبادت مستحق نشته دی نتیجه دا شوله لا اله الا هو نشته دی هیڅوک مستحق د عبادت او لایق د عبادت ما سوا د الله نه العزیز الله تعالی زورور او غالب دی الحکیم او حکمتون والا دی ان الدین عند الله الاسلام یقینا هغه دین چې هغه الله تعالی ته قبول دین دی عند الله ان الدین یقینا قبول دین عند الله پنځ د الله تعالی باندې الاسلام او اسلام دی او ان الدین یقینا خوښ دین عند الله پنځ د الله تعالی باندې الاسلام او اسلام دی چې دا د ټولو پیغمبرانو دین و ومختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نه دی کړی په دغه حق دین کې الذين اوتوا الكتاب هغه کسانانو چې ورکړی شوی دی کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر وروسته د دې نه چې راغی دوی ته علم بغیا بینهم د وجې د عناد او د حسد نه بینهم په مابین خپل کې ومن یکفر بآیات الله او هغه څوک چې کفر وکړي په آیتونو د الله تعالی باندې فإن الله سریع الحساب نو یقینا الله تعالی ډېر زر حساب کوونکی دی فإن حاجوک ای نبی صلی الله علیه وسلم نو که چېرته جګړه کوي دا خلک ستا سره که دا یهودو نصارا او دا باطل پرسته خلک ستا سره د اسلام په باره کې جګړه کوي او بیا هم دوی وایي چې زموږ دین حق دی فقل ورته وفرمایه اسلمت وجهي لله د خپل دینه خلاصه ورته بیان که چې زما دین دغه دی اسلمت وجهي ما تابع کړی دی مخ خپل لله الله تعالی ته یوازې د الله تعالی بندگی کوم یوازې د الله عبادت کوم په اخلاص باندې او د الله تعالی ټولو حکمونو ته منخادمه
او دغه اسلام دی. ومن اتبعني او هغه څوک چې زما تابعداري کوي، هغه څوک چې زما تابعداري کړې ده هغوی هم یوازې الله ته منقاد دي او یوازې په اخلاص باندې د الله بندګي کوي. نو زموږ دغه دین دی، نو دې کې څه مشکل دی؟ وقل للذین اوتوا الکتاب، او فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم هو کسانانو ته چې ورکړی شوی دی کتاب، یهودو نصاراو ته، والامیین او د امیانو مشرکانو ته، اسلمتم آیا تاسو هم د اسلام دین قبول کړی دی؟ آیا تاسو هم د اسلام دین قبلوئ؟ تاسو ته هم د اسلام د دین دعوت درکوو موږ. آیا تاسو هم خپل ځان الله ته منقاد کوئ او په اخلاص باندې د الله بندگی کوئ؟ فإن اسلموا، نو که دوی هم اسلام قبول که، الله ته منقاد شو او په اخلاص باندې د الله عبادت وکړه، فقد اهتدوا، نو دوی هم په هدایت باندې شو. وإن تولوا، او که دوی د اسلام نه مخ واړاو، اعراض یې وکړه، فإنما عليك البلاغ، نو تا باندې هیڅ کوم مشکل نشته دی، ځکه فإنما عليك البلاغ، یقینا په تا باندې یوازې رسول دي چې ته د الله پیغام دې ته ورسوه، نور منل او نه منل دا ستا ذمواري نه ده. والله بصیر بالعباد، او الله تعالی ډېر ښه لیدونکی دی په بندګانو خپلو باندې. الله د بندګانو هر څه اعمال او حالات ویني. ان الذين يكفرون بآيات الله، یقینا هغه کسانان چې کفر کوي په آیتونو د الله تعالی باندې، ويقتلون النبیین، او وجني پیغمبران د الله تعالی، بغیر حق، په ناحقه باندې بغیر د کوم جرم نه، ويقتلون الذین، او وجني هغه کسانان، یأمرون بالقسط، چې امر کوي بالقسط، په انصاف او په عدل سره، چې د حق طرف ته خلق رابلي. فبشرهم بعذاب علیم، نو زیری ورکه، یعنی خبر ورکه دوی ته، بعذاب علیم، په عذاب دردناک سره. اولئک الذین، دغه قسم خلق چې د الله په آیتونو باندې کفر کوي، د الله پیغمبران قتل کوي، او حق پرست علما چې کوم حق طرف ته دعوت کوي دا قتل کوي. الذین حبطت اعمالهم، دا هغه کسانان دي چې برباد شوي دي عملونه د دوی، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې. وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی دپاره هیڅ مدد کوونکي چې د الله د عذاب نه بچ کی. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. په دې آیتونو کې الله تعالی د انسانانو د گمراهۍ اسباب ذکر کوي، چې اکثر چې د انسانان گمراه کیږي نو په دې وجه باندې گمراه کیږي چې الله ورته نعمتونه ورکړي، الله ورته مالونه ورکړي، الله ورته اولادونه ورکړي، نعمتونه ورکړي، نو دوی په کبر او په غرور کې راشي. ځکه د انسان طبیعت دا دی، الله فرمایي کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، انسان سرکشي کوي، ان رآه استغنا، د دې وجه نه چې انسان د خپل ځان ویني چې دی مستغني دی، الله ورته نعمتونه ورکړي، نو دی په تکبر کې راشي، د مال د وجه نه، د اولاد د وجه نه، د منصب د وجه نه، د قدرت د وجه نه. او بل دا دی چې کله سره د کفر نه، سره د ګمراهۍ نه الله تعالی د بعضې انسانانو ته نعمتونه ورکوي، نو دوی دا فکر کوي چې موږ په حقه یو، نو ځکه الله تعالی موږ ته هر څه راکړي دي. نو الله دا خبره کوي چې دا د یو چا د حقانیت دلیل نه دی، او دغه مال او اولاد به دوی ته د الله د عذاب نه هیڅ نجات ورنکي او هیڅ فایده به ورنکي. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسانان چې کفر یې کړی دی، لن تغنیا، هیڅ کله به دفع نه کړی شي، عنهم د هغوی نه، اموالهم ولا اولادهم، مالونه د دوی او نه اولادونه د دوی، من الله، د الله تعالی د عذاب نه، شیئا هیڅ شی. په دې مال او اولاد به د الله د عذابه نشي بچ کېدلی، او دا مال او اولاد به ورته هیڅ فایده نه ورکوي. لکه چې الله فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. د قیامت ورځ به داسې سخته ورځ وي، لا ينفع مال ولا بنون، چې فایده به نه ورکوي انسان ته نه مال او نه اولاد نه زامن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر هغه څوک به د الله د عذابه بچ کېدای شي چې هغه الله تعالی ته راغلی دی د سلیم زړه سره، چې زړه یې د شرک نه او د هر قسم ګندګیو نه پاک دی. او د مال او اولاد
یو چاته ورکول دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا په حقه باندې دی. الله تعالی فرمایي چې وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، ستاسې دا مالونه اولادونه دا هغه شی نه دي چې تاسې ما ته نږدې کړي. دا الله تعالی ته د انسان د نږدې کېدو وسیله نه ده. واولئک هم وقود النار، او دغه کافران هم وقود النار، هم دوی د جهنم د اور خشاک دی. د جهنم اور به په دوی باندې ګرم ساتل کېږي او بلیږي به ورباندې. لکه الله فرمایي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، تاسې او هغه معبودان چې تاسې د هغو عبادت کوئ حسب جهنم، دا به د جهنم د اور خشاک. کدأب آل فرعون والذین من قبلهم، نو دې مخکې آیت کې الله تعالی تخفیف اخروي ذکر کړ، د آخرت د عذاب ذکر الله تعالی وکړ. اوس الله د تخفیف اخروي دپاره د دنیا د عذاب یو نمونه ذکر کوي. ګوره فرعونیان تاسو وګورئ، د فرعونیانو نه مخکې چې کوم کافران وو چې د الله د آیتونو تکذیب یې وکړ، سره د دې نه چې الله ورته هر څه نعمتونه ورکړي وو، الله ورته قوت ورکړی وو، الله ورته حکومتونه ورکړي وو، اولادونه یې درلودل، ډلې درلودلې. لیکن کله چې د الله عذاب ورباندې راغی نو دا هیڅ شي ورته فایده ورنه کړه. کدأب آل فرعون، حالت د دې کافرانو داسې دی لکه په شان د حالت د فرعون او د فرعونیانو. والذین من قبلهم، او هغه کافران او هغه کسانان من قبلهم چې هغه مخکې د فرعونیانو نه وو، لکه عادیان، سمودیان، د نوح علیه السلام قوم او داسې نور قومونه، مکذبه قومونه. کذبوا بآیاتنا، د دې مشترکه حالت څه شی دی؟ تشبیه په څه کې ده؟ کذبوا بآیاتنا، دې ټولو تکذیب کړی و د آیتونو زمونږ آیتونو ته د دروغو نسبت کړی و. فأخذهم الله بذنوبهم، نو راونیول دوی دا ټول الله تعالی راونیول بذنوبهم د هغوی د ګناهونو د وجې نه، په مختلفو عذابونو باندې الله تعالی دوی هلاک کړه. په چا باندې الله تعالی تیږې راورولې، څوک الله تعالی په زلزلو باندې هلاک کړه، او څوک الله تعالی د جبریل علیه السلام په چیغه باندې هلاک کړه. مختلف عذابونه ورباندې الله راولېږل. څوک الله په طوفانونو باندې هلاک کړه، څوک الله تعالی په ځمکه کې خسف کړه. فأخذهم الله بذنوبهم، نو راونیول دوی الله تعالی بذنوبهم د هغوی د ګناهونو د وجې نه. والله شدید العقاب، او الله تعالی سخت عذاب ورکول والا دی، او څوک نشي کولی چې د الله د عذابه ځان بچ کړي. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم، الله فرمایي خپل نبی ته خطاب کوي. قل للذین کفروا، ووایه کافرانو ته. دا آیت په دې باره کې نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په بدر کې الله عز وجل هغوی ته، مسلمانانو ته الله په کافرانو باندې غلبه ورکړه. د بدر په غزا کې د مسلمانانو تعداد کم و او د کافرانو تعداد زیات و، لیکن سره د دې نه الله تعالی مسلمانانو ته په کافرانو باندې غلبه ورکړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو د بنو قینقاع په بازار کې یهود را جمع کړه او هغو ته د اسلام دعوت ورکړه، او دا ورته وفرمایل چې یا معشر الیهود اسلموا قبل ان یصیبکم ما اصاب قریشا، تاسې اسلام قبول کړئ مخکې د دې نه چې هغسې عذاب تاسو ته ورسیږي کوم عذاب چې د قریشو ته الله ورسو. نو هغو ویل چې لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال انك والله لو قاتلتنا لعرفت ان نحن الناس او نحن الرجال. وای تا په دې خبره دوکه نشي چې تا داسې کسان قتل کړه چې هغه سادهګان خلک و او ناپوهه خلک و، په جنګ باندې نه پوهېدل، د جنګ په تکتیکونو باندې نه پوهېدل، کمزوري خلک و. په الله قسم دی که ته موږ سره جنګ وکړې نو تا ته به دا خبره معلومه شي چې موږ کم خلک یو، چې موږ کمزوري خلک نه یو. وانک لم تلق مثلنا، او ته تر اوسه پورې زموږ غوندې خلکو سره نه یې مخامخ شوی. نو الله تعالی دا آیت راولېږه. قل ورته وفرمایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم للذین کفروا، هغو کسانان ته چې کافران دي، ستغلبون، زر ده چې کمزوري به کړی شي تاسو، مغلوب به کړی شي تاسې، او شکست سره به مخامخ شئ. وتحشرون الى جهنم، او راجمع به کړی شي تاسې جهنم ته. په دنیا کې به تاسې مغلوبه شئ، یعنې تاسې به قتل شئ، تاسې به بندیان شئ، او دا وعده الله تعالی پوره کړه. ځکه چې یهودیان
د مدینې منورې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو قریظه قتل شو، بنو نذیر یې وایستل د مدینې نه، او دارنګه خیبر مسلمانانو فتح کړ. بیا دا د ټولو کافرانو خبره ده، اگر سبب د نزول خو یهودیانو باره کې دی، خو لیکن حکم عام دی د ټولو کافرانو سره. الله دا وعده ده، ستغلبون وتحشرون، تاسو به کمزوري کړای شئ، خو په دې شرط باندې چې مسلمانان په خپل دین باندې کلک وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې د الله په دین باندې کلک وو، مسلمانان چې کله په خپل دین باندې کلک وي، مسلمانان جهادونه کوي، نو الله به خامخا ورته غلبه ورکوي، دښمن به الله تعالی مغلوبه کوي، الله به مسلمانانو ته فتح او غلبه ورکوي. قل للذین کفروا ستغلبون، تاسې به مغلوبه کړای شئ، وتحشرون الى جهنم، او تاسې به راجمع کړای شئ جهنم ته. دنیا کې شکست او ذلت، او په آخرت کې د جهنم عذاب. وبئس المهاد، او ډیر بد فرش دی د جهنم. جهنم ته الله تعالی تحکما او استهزاء فرش ویلی دی، اگر چې فرش نه دی. وبئس المهاد، او ډیر بد فرش دی د جهنم. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، الله فرمایي قد كان لكم، یقینا دستاسو دپاره آیة نښه د عبرت، فی فئتین التقطا، که تاسې په دې نازېږئ چې موږ خو قوت والا یو، موږ سره خو اسلحې دي، وسلې را سره دي، موږ سره قوت دی، تعداد هم زیات دی، ټکنالوژي مخکې ده. نو الله عز وجل فرمایي چې تاسې د بدر غزا ته وګورئ. د بدر په غزا کې د مسلمانانو تعداد کم و، د مسلمانانو سره امکانات کم و، د کافرانو تعداد زیات و، امکاناتو سره زیات و. مسلمانان په قدر 114 کسان و، او صرف 2 اسونه ورسره و، او 6 زغرې وې، او 8 تورې ورسره وې، او مقابل طرف ته د کافرانو تعداد 1000 کسان و، او هر قسم وسایل ورسره و. لیکن الله تعالی د غلوګو کسانو ته په دې کم امکاناتو باندې الله ورته غلبه ورکړه، مسلمانان الله د کافرانو په مقابل کې غالب کړه. نو هغه الله تعالی همیشه ژوندی دی، دا د الله سنت دی چې الله همیشه خپل دوستان په دښمنانو باندې غالبوي. نو تاسې په خپل قوت باندې او په خپل زور باندې مه نازېږئ. قد كان لكم آیة، یقینا دا ستاسو دپاره نښه د عبرت، فی فئتین، په هغه 2 ډلو کې، التقطا، چې هغه د جنگ دپاره یو بل سره مخامخ شوه د بدر په ورځ باندې، مسلمانان او کافران. فئة تقاتل فی سبیل الله، یوه ډله چې هغه مؤمنان وه، تقاتل فی سبیل الله، تقاتل جنگیږي، دا د مضارع صیغه ده، دې ته حکایت د حال ماضیه وایي، یعنې جنګېدل. یوه ډله وه چې هغه جنګېدل د الله دپاره، د الله په لاره کې د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره. و اخرى کافرة، او بله ډله کافره ډله وه چې هغه د شیطان او د طاغوت دپاره جنګېدل. یرونهم مثلیهم رأی العین، یرونهم، چې لیدل د کافرانو، د مسلمانانو لیدل، مثلیهم، 2 برابر خپل، یعنی الله تعالی په دې شکل باندې د مسلمانانو مدد وکړه، سره د دې نه چې د مسلمانانو تعداد کم و، لیکن کافرانو ته الله تعالی په نظر کې هغه 2 برابر ښودل. یرونهم، چې لیدل د کافرانو د مؤمنان، مثلیهم، 2 برابر د هغوی، رأی العین، په لیدلو د سترګو سره، یعنی الله تعالی ورته 2 برابر ښکاره کول. دا یو تفسیر دی چې یرونه کې د فاعل ضمیر راجع شي کافرانو ته، او د هم ضمیر د راجع شي مسلمانانو ته. لیدل د کافرانو د مسلمانان، مثلیهم، 2 برابر د دوی، یا 2 برابر د مسلمانانو چې 300 وه، نو الله ورته 600 ښودل، یا 2 برابر د کافرانو، یعنی 2000 کسان ورته ښودل. دلته سوال دی چې الله تعالی په سورت انفال کې فرمایلی دی چې ویقللکم فی اعینهم، او تاسې کم ښکاره کولی الله تعالی فی اعینهم، په سترګو د مشرکانو کې. هلته الله فرمایي چې تاسې مشرکانو ته الله تعالی کم ښکاره کولی، او دلته الله فرمایي چې تاسې ورته مسلمانان کافرانو ته الله تعالی 2 چنده ښکاره کول. نو هغه په ابتدا د قتال کې وه، مخکې له دې نه چې جنګ له واقع شوی نه و، مسلمانان کافرانو ته الله تعالی کم ښکاره کړه، دې لپاره چې هغوی جنگ شروع کړي. لکه الله هلته دا حکمت ذکر کړی، لیقضي الله امرا کان مفعولا، دې لپاره چې الله تعالی فیصله کړي هغه کار چې الله د هغې فیصله کړې وای.
چې هغه کېدو والا و. الله غوښتل چې د کافرانو مشران صنادید قریش دا ختم کی. نو هغه دپاره په اول سر کې مسلمانان کافرانو ته الله تعالی کم ښکاره کړه. بیا کله چې جنګ شروع شو نو بیا دې لپاره چې الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکړي د کفارو په زړه کې الله تعالی رعب و هیبت واچوي. نو مسلمانان الله تعالی کافرانو ته بیا دوه چنده ښکاره کړه. یرونهم مثلهم دا بیا وروستی حالت دی. یا بعضې مفسرین ویلي دي چې یرونهم د فاعل ضمیر راجع دی مؤمنانو ته او د مفعول ضمیر راجع دی کافرانو ته. یرونهم چې لیدل د مؤمنانو د کافران مثلیهم دوه برابره د هغوی لیدل، ان دوه برابره د خپل ځان ورته ښکاره کېدل. رأی العین په لیدلو د سترګو سره. اگر چې د کافرانو تعداد یو مقصد دا دی ان هغه حقیقت د صحنې دغسې و چې مسلمانان کم و او کافران زیات و. نو مؤمنانو د کافران لیدل دوه چنده. په دوه چنده نه مقصد دا نه دی چې یوازې دوه چنده یعنی زیات لیدل. نو سره د دې نه چې مسلمانان کم و کافران زیات و، لیکن د کمو کسانو ته الله تعالی په زیاتو باندې غلبه ورکړه. یا بل تفسیر داسې دی چې یرونهم لیدل د مؤمنانو د کافران مثلیهم دوه برابره خپل. اگر چې هغه 3 برابره و لیکن الله دوی ته 2 برابره ښکاره کړه. یعنی الله ورته 600 کسان ښکاره کول. دې لپاره چې د مسلمانانو سره الله وعده کړې وه چې تاسې به یو په 2 کسانو غالبه کېږئ. فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لکه الله په سورة انفال کې فرمایي که په تاسې کې 100 کسان صبر کوونکي کسان نو الله به ورته په 200 کسانو باندې غلبه ورکوي. که 1000 کسان الله به ورته په 2000 کسانو باندې غلبه ورکوي. نو چې مؤمنانو ته الله تعالی کافران 2 برابره ښکاره کړه نو هغه د الله د وعدې په اساس باندې دوی ته زړه مطمئن و چې موږ په دې باندې غالبه کېږو ځکه چې موږ دا زموږ 2 چنده دي. اول تفسیر مشهوره دی چې کافرانو لیدل د مؤمنان مثلیهم 2 برابره، الله ورته 2 برابره ښکاره کول. رأی العین په لیدلو د سترګو کې. والله یؤید بنصره من یشاء، او الله تعالی یؤید مضبوطی او قوي کوي بنصره په خپل مدد سره من یشاء هغه څوک چې الله تعالی وغواړي. یعنی اصل نصرت او مدد د الله د خوا نه دی. په تعداد باندې او په امکاناتو باندې په قوت باندې په وسایل باندې په دې باندې غلبه نه ده. غلبه یوازې د الله تعالی په مدد باندې کېږي. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یقینا په دې مذکوره واقعه کې لعبرة خامخا نښه د عبرت ته لأولی الابصار دپاره د صاحبانو د بصیرتونو والا د عقلمندو خلکو دپاره په دې کې د عبرت نښه ده. نو الله کافرانو ته وویل چې تاسې په دې خپل قوت باندې په دې خپلو امکاناتو باندې په دې خپل زور باندې تاسې مه نازېږئ. نصرت او مدد یوازې د الله تعالی د طرف نه دی. دا په امکاناتو باندې او په زور باندې او په قوت باندې نه دی. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة. دلته الله عز وجل بیا د انسانانو د ګمراهۍ اسباب ذکر کوي چې دا انسانان ولې ګمراه کېږي، ولې دا انسانان په کفر کې واقع کېږي. نو الله د شهواتو محبت ذکر کوي چې د دنیا دا کم خواهشات چې دي د دې خواهشاتو محبت دا د انسانانو د ګمراهۍ او د انسانانو د فتنې سبب جوړیږي. نو ځکه په دې آیت کې الله تعالی تزهید فی الدنیا ذکر کوي او بیا وروسته او په همدې آیت کې په دې وروستنیو آیتونو کې الله تعالی ترغیب الی الاخرت ذکر کوي. د قرآن کریم یو عمده مقصد تزهید فی الدنیا او ترغیب الی الاخرت دی. یعنی دنیا خلکو ته حقیره معرفي کول چې دنیا هیڅ شی نه ده. دنیا د الله په نزد ډېره حقیره ده او اصل نعمتونه د آخرت نعمتونه دي. الله دا خبره ذکر کوي ځکه د انسانانو د ګمراهۍ لوی سبب دنیا پرستی ده. زین للناس خاسته کړی شوی دی. الله فرمایي للناس خلکو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو. شهوات جمع د شهوت ته دا هغه شي ته ویل کېږي چې د انسانانو نفس غواړي. کوم شي ته چې د انسان نفس میلان کوي دې ته شهوات وایي. موږ تاسې پښتو کې ورته خواهشات وایو. د دنیا خواهشات د انسانانو ته ښایسته کړی شوي دي. چا ښایسته کړي دي؟ یو خو الله تعالی ښایسته کړي دي د ابتلا دپاره. لکه الله فرمایي انا جعلنا ما علی الارض زینة لها،
لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله فرمایي چې ما دغه د ځمکې په مخ باندې چې څومره شیان دي دا ما ګرځولي دي زینة لها، دا مې د ځمکې دپاره زینت ګرځولی دی. الله تعالی په دې هر شي کې یو کشش پیدا کړی دی. د څه دپاره پیدا کړی دی؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، دې لپاره چې موږ په دې خلکو باندې امتحان کوو چې د خلکو کې څوک ښایسته عمل کوي. نو یو ښایسته کوونکی خو الله دی چې الله په دې شیانو کې یو کشش پیدا کړی دی. او بل شیطان دا شیان د خلکو ته ښایسته کړي دي د وسوسې په طریقه باندې. لکه الله فرمایي چې وزین لهم الشیطان اعمالهم، او شیطان دوی ته ښایسته کړي دي د دوی عملونه. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة. اوس الله تعالی په دې خواهشاتو کې 6 قسمه خواهشات ذکر کوي. اگر چې شهوات و خواهشات خو د انسان زیات دي، لیکن عمده خواهشات دا 6 قسمه خواهشات دي چې الله ذکر کوي. من النساء، د زنانو نه. یو الله تعالی د انسانانو ته د زنانو خواهش دا ورته الله ښایسته کړی دی، او د ټولو نه مخکې الله تعالی دا ذکر کړ ځکه په دې فتنو کې غټه فتنه د انسانانو دپاره دا د ښځو فتنه ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. دنیا خوږه ده او تکش نه و، داسې کشش لري، جذابیت لري، خوږوالی پکې دی. فاتقوا الدنيا وإن الله تعالى مستخلفكم فيها. الله تعالی تاسې په دې دنیا کې آباد کړي یاستئ، یو د بل پسې الله تاسې په دې کې آباد کړي یاستئ. الله په تاسې باندې امتحان کوي چې تاسې کې څوک نیک عمل کوي. فاتقوا الدنيا، نو تاسې د دنیا د فتنو نه ویرېږئ، د دې نه ځان بچ کړئ. واتقوا النساء، او خصوصا تاسې د زنانو د فتنو نه ځان بچ وساتئ. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ځکه اوله فتنه د بني اسرائیلو هغه د زنانو د وجې نه وه. او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترکت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما د خپل ځان نه وروسته هېڅ یوه فتنه نه ده پرېښې چې هغه د نارینهو په مقابل کې ډېره خطرناکه فتنه وي. من النساء، د زنانو د فتنې نه. نو ځکه الله تعالی د هر څه نه مخکې زنانه ذکر کړي دي. من النساء، د زنانو نه. دا الله پیدا کړي دا خواهشات، که انسان په حلاله طریقه ځینې استفاده وکړي، زنانو سره نکاح سره وکړي په حلاله طریقه باندې د خپل عفت ته ساتلو دپاره، دا خو بیا اجر پکې دی. لیکن دا فتنه هم ده. ما ترکت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ټول نه خطرناکه فتنه همدا ده. فتنه هغه شي ته ویل کېږي چې هغه انسان د الله د دین نه اړوي. والبنینا، او بل الله زامن ذکر کوي. والبنینا، او زامن دا وروسته الله ذکر کړي د زنانو نه. ځکه چې کله سړی واده وکړي به د هغه نه وروسته اولاد انسان پیدا شي. اولاد هم د انسان دپاره فتنه ده. لکه الله فرمایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه. یقینا ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه دا ستاسې دپاره فتنه ده. سړی د دې اولاد دپاره د حلال و حرامو فرق نه کوي. اکثر انسانان د حلال و حرامو فرق نه کوي. او بل شی الله ذکر کوي، مالونه الله ذکر کوي. والقناطیر المقنطرة، او هغه خزانې المقنطرة چې هغه را جمع کړی شوي، چې داسې یوه روپۍ را جمع کړي او د هغې نه ډېرې غټې خزانې جوړې کړي. نو بل الله د مال فتنه ذکر کوي چې دا خطرناکه فتنه ده چې انسانان د الله د دین نه اړوي. والقناطیر المقنطرة، او هغه خزانې چې هغه را جمع کړی شوي. من الذهب والفضة، د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه. ځکه دا سره زر او سپین زر دا د ټولو مالونو اصل دي. نو دا د انسانانو دپاره فتنه ده، او دا انسانانو ته ښایسته کړی شوي دي. انسانان د دې حرص لري، په دې باندې انسانان نه مړېږي. حدیث کې راغلی دی که انسان ته د یو وادي په اندازې باندې سره زر الله تعالی ورکړي لبتغى ثانیا، نو دی به د دویمې وادي تلاش وکړي چې کاشکې داسې نور مې درلودلی. که الله ورته بله وادي ورکړي، وایي کاشکې الله تعالی داسې نور را کړي وای. ولا یملأ فاه الا التراب، او د انسان دا خوله نه ډکوي مګر د قبر دا خاورې ډکوي. نو انسان په دنیا کې دې نه مړېږي نه. او د الله پیغمبر فرمایي چې ان لكل امة فتنة وفتنة امة المال. د هر امت دپاره یوه فتنه ده،
او زما د امت فتنه مال دی. او د الله رسول فرمایي چې للفقر اخشى علیکم، زه ستاسې په باره کې د فقر نه یېرېږم چې تاسې به غریبان فقیران شئ، لیکن زه ستاسې باره کې یېرېږم ان تبسط علیکم الدنیا، چې دا دنیا به په تاسې باندې فراخه شي، بیا به تاسې په خپل منځ کې د دنیا په باره کې سیالي شروع کړئ، رقابتونه به شروع کړئ، هر څوک به کوشش کوي چې د بل نه د دنیا په لحاظ باندې مخکې شي. زما کور دی د بل نه ښایسته وي، زما موټر دی د بل په نسبت باندې ښه موټر وي، زما زندګي دی د بل په نسبت باندې ښه وي. نو فتهلککم کما اهلکتهم، نو تاسې به داسې هلاک کړي لکه مخکیني امتونه چې هلاک کړي وه. والخیل المسومة، دریم شی چې الله یې ذکر کوي دلته والخیل المسومة، او هغه اسونه المسومة چې هغه د خاصو نشانو والا اسونه دي، خاص نښې ورباندې دي، د ښایست نښې ورباندې دي، په دې تندي باندې په دې پښو باندې. یا المسومة معنا ښایسته اسونه، یا المسومة معنا هغه اسونه چې هغه په دې شنو دشتو کې پرېښودل شوي او څري. نو د دې اسونو محبت ستاسې په زړه کې دی، الله مزین کړی دی. اگر چې د هر یو شی چې دی په دې کې د خیر جهت هم شته دی، د شر جهت هم پکې شته دی. لکه مخکې زنانو باره کې مو ویل که څوک نکاح وکړي د عفت دپاره، نو دا خو د اجر خبره ده. که څوک نیک اولاد ولري او د نیک اولاد صحیح تربیت یې وکړي، نو په حدیث کې هغه درې شیانو کې چې د انسان د مرګ نه وروسته هم د انسان ته د هغو ثواب لیکل کېږي، او پکې نیک اولاد راغلی دی چې هغه د مور پلار دپاره دعاګانې کوي. دارنګه که انسان په حلاله طریقه باندې مال پیدا کړي او دا خپل مال دا په صحیح ځای کې مصرف کړي، د الله په طاعت کې ولګوي، د خیر په لاره کې ولګوي، نو دا خو د انسان دپاره بیا ښه خبره ده. لیکن دا چې سړی د خپلې ښځې دپاره، د خپلو بچیانو دپاره د حلالو د حرامو فرق نه کوي، بس چې په هره طریقه یې پیدا کړه او د الله حق پکې نه ورکوي، مال ورته الله ورکړی د الله حق پکې نه ورکوي، او د مال په پیدا کولو کې د حلالو د حرامو فرق نه کوي، دا به د انسان دپاره فتنه ده. والخیل المسومة، دارنګه اسونه، حدیث کې راغلی دي چې اسونه دا درې قسمه اسونه دي. یو هغه اسونه دي چې هغه د انسان دپاره اجر پکې دی، او بل هغه اسونه دي چې هغه د انسان دپاره په هغه کې ګناه ده، او بل هغه اسونه دي چې هغه د انسان دپاره ستر دی، پرده ده. هغه اسونه چې انسان د الله په لاره کې انسان هغه وقف کړي د جهاد دپاره، د جهاد دپاره یې ساتلی او په دې خاطر یې تربیت کوي. نو حدیث کې راغلی دي چې دغه هر شی د دپاره اجر دی، حتی دا بولې، دا خوشایي او دا ګرځېدل راګرځېدلې، د هر څه دغه دپاره اجر دی. او که چا د فخر دپاره ساتلی او د اسلام او د مسلمانانو د دښمنۍ دپاره یې ساتلی، نو دغه اس بیا د هغه دپاره وزر دی، د هغه دپاره ګناه ده. او که چا د خپل حاجت د پوره کولو دپاره ساتلی، نو دا بیا هغه دپاره ستر دی چې د بل چا د ده دپاره پرده ده چې د بل چا نه د سوال نه یې منع کوي. نو په دې کې د خیر جانب هم شته او د شر جانب هم پکې دی. والانعام والحرث، پنځم شی چې الله ذکر کوي والانعام او چارپایان. چارپایان لکه اوښان، غوایان، وزې، میږې، دې ته انعام وایي. دا د انسانانو دپاره د دې محبت ښایسته شوی دی. والحرث او د کښتونو، د دې محبت الله تعالی د انسانانو په زړونو کې اچولی دی. او دا ټول هغه شیان دي چې دا د انسان د فتنې سبب جوړیږي. او دا په دې ترتیب باندې الله ذکر کړي. اول انسان زنانه غواړي، بیا چې کله انسان واده وکړي بیا د اولاد غوښتنه کوي چې اولاد الله ورکړي. بیا اولاد چې کله پیدا شي بیا د مال او د دولت په ګټلو په فکر کې، نو بیا د حلال او د حرامو فکر نه کوي، په هره طریقه باندې مال بیا ګټي. بیا د یو مرکب کوشش کوي چې مرکب ولرم، لکه مخکې زمانې کې اسونه او په اوس زمانې کې موټر فکر کوي چې ښه موټر ولرم، او د چارپایانو فکر کوي چې غوا ولرم، مثلا وزه ولرم یا اوښه ولرم، دې لپاره چې د هغو د شودو نه استفاده وکړم. بیا دې لپاره کښت پکار دی، پټی پکار دی، دې لپاره چې واښه ورته ورکړي، ګیا ورکړي. نو دا هغه شیان دي چې انسانانو ته د انسانانو فطرت کې دا اچول شوي ده چې دا ورته ښایسته شوي دي، او د اکثرو د انسانانو د ګمراه کېدلو سبب دا شیان جوړیږي. لیکن الله فرمایي ذلک متاع الحیات الدنیا. دې نه وروسته اوس الله تزهید فی الدنیا ذکر کوي او ترغیب الی الاخرت، چې دغه نعمتونه چې مخکې ذکر شو دا د الله په نسبت باندې ډېر ناچیزه نعمتونه دي. ذلک متاع الحیات الدنیا، ذلک دا کوم څه چې ذکر شو متاع الحیات الدنیا، دا سامان د فائدې اخیستلو دی
د ژوند د دنیا متاع هغه شي ته ویل کېږي ما یتمتع به قلیلا ثم یفنا، هغه شی چې داسې لږ غونې فایده اخیسته کېږي ځینې او بیا فنا کېږي او ختمیږي، نو دا فاني شیان دي. والله عنده حسن المآب، او الله تعالی عنده یوازې د الله تعالی سره حسن المآب ښایسته انجام دی، د الله سره ښایسته انجام دی. نو تاسې د دنیا په دې محبت کې مه غرق کېږئ، تاسې د هغه ښایسته انجام کوشش وکړئ چې هغه د جنت نعمتونه دي چې وروسته ذکر کېږي. ای انسانانو، تاسې د دغه فاني شي په تلاش کې مه اوسېږئ، د خپل ژوند دې دپاره مه وقف کوئ، ټوله زندګي دې ته مه ورکوئ، بلکې تاسې د هغه باقي شي د هغه باقي نعمتونو دپاره کوشش وکړئ. لکه الله په سورة اعلی کې فرمایي بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى، ستاسې مرض دا دی چې تاسې ترجیح ورکوئ الحیاة الدنیا، ژوند د دنیا ته، والآخرة خیر وابقى، او آخرت چې دی دا غوره دی، وابقى او همیشه پاتې کېدونکی دی. نو تاسې د دنیا په نسبت باندې د آخرت نعمتونو ته کوشش وکړئ چې هغه نعمتونه حاصل کړئ. قل او نبئکم بخیر من ذلکم، اوس الله ترغیب الاخرت کې ذکر کوي. قل ورته وفرمایئ ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نبئکم، آیا خبر درکم تاسو ته بخیر من ذلکم، په غوره نعمتونو سره، من ذلکم د دغو نعمتونو نه چې ذکر شو، آیا د دې نه بهتر نعمتونه درته ونه ښیم؟ دا دې لپاره چې خلکو کې یو شوق رغبت پیدا شي، ځکه الله داسې خبره کوي چې او نبئکم، آیا خبر درکم تاسو ته. نو هر څوک غواړي چې د دې نه غوره نعمتونه ترلاسه کړي. اوس الله د دې غوره نعمتونو بیان کوي او الله تعالی د هغو دپاره اسباب ذکر کوي، د هغو د حصول اسباب الله ذکر کوي چې دا نعمتونه د آخرت نعمتونه دي، د جنت نعمتونه دي، او د حصول اسباب یې دا دی چې انسان کې تقوی، د الله بندګي، او دا وروسته کوم صفات ذکر کېږي. للذین اتقوا، د هغه کسانانو دپاره چې هغه د الله تعالی نه ایریږي، د کفر نه، د شرک نه، د ګناهونو نه ځان بچ کوي. عند ربهم، په نیز د رب د دوی باندې، جنات، جنتونه دي او باغونه دي، تجري من تحتها الانهارو، چې جاري به یې لاندې د ونو د هغو نه او لاندې د قصرونو د هغو نه، الانهارو نهرونه، خالدین فیها، همیشه به یې په دې جنتونو کې. مخکې د دنیا نعمتونه الله ویل ذلک متاع الحیاة الدنیا، دا د څه وخت لپاره د فایدې اخیستلو شیان دي چې په خط یو څه وخت لپاره انسان ځینې فایده اخلي او بیا ختمیږي. نو اوس الله د جنت د نعمتونو باره کې فرمایي چې خالدین فیها، همیشه به دوی په دې جنتونو کې. وازواج مطهرة، مخکې د دنیا زنانه ذکر شوی، اوس الله د دنیا د زنانو په مقابل کې د آخرت زنانه ذکر کوي. وازواج مطهرة، او بیبیانې به یې پاکې کړی شوې د هر قسم ګندګیو نه، هم د ظاهري ګندګیو نه او هم د باطني ګندګیو نه، د حیض نه، د نفاس نه، د قضای حاجت نه، دا د پوزې اوبه به نه، اخلاق به هم صفایي، اخلاق به هم پاکي. ورضوان من الله، او د هر څه نه لوی نعمت، ورضوان من الله، او رضامندي د الله تعالی، الله به هغو ته خپل رضامندي ورکوي، او د الله رضامندي دا په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت دی. حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی به جنتیانو ته راښکاره شي چې تاسې ما نه څه شی غواړئ. هغه به ورته وایي چې یا الله تعالی ته خو موږ ته هر څه راکړي دي، موږ به ستا نه نور څه وغواړو. نو الله به ورته وایي چې احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم بعده ابدا، زه تاسې ته خپله رضامندي درکوم او د دې نه بعد به تاسې باندې زه بالکل نه غوسه کېږم، ستاسې نه به نه خفه کېږم. نو دغه د الله رضامندي دا په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت دی. لکه الله فرمایي چې ورضوان من الله اکبر، او رضامندي د الله تعالی نه دا د ټولو نه لوی نعمت دی. والله بصیر بالعباد، او الله تعالی لیدونکی دی د بندګانو خپلو. الله د بندګانو په احوال باندې ښه خبر دی، یعنې الله هغه څوک ښه پېژني چې کوم کسانان د دې نعمتونو مستحق دي. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اوس الله د دې بندګانو بعضې صفات ذکر کوي چې کوم بندګان د دې نعمتونو مستحق دي. الذین یقولون ربنا، هغه کسانان چې وایي په خپلو دعاګانو کې ربنا، ای رب زموږ، اننا آمنا، یقینا موږ ایمان راوړی دی په تا باندې، ستا په کتاب باندې، ستا په پیغمبر باندې. فاغفر لنا ذنوبنا، نو ته وبخې موږ ته، مغفرت وکړې موږ ته زموږ د ګناهونو. وقنا عذاب النار، او بچ وساتې موږ عذاب النار، د عذاب د اور د جهنم نه.
الصابرین دلته الله تعالی نور صفات ذکر کوي د دې بندګانو. الصابرین هغه کسانان چې هغه صبر کوونکي دي د الله تعالی په طاعت باندې او د ګناهونو نه او د مصیبتونو مقابل کې. والصادقین او هغه کسانان چې هغه رښتونی دي په دعوه د ایمان کې رښتونی دي د الله سره هم صادقان دي، د الله د بندګانو سره هم د رښتیاو معامله کوي، د صدق معامله کوي. والقانتین او هغه کسانان چې هغه تابعدار دي الله تعالی ته عاجزي کوونکي دي او الله ته تابعداري کوونکي دي. والمنفقین او هغه کسانان چې هغه خرج کوونکي دي د الله تعالی په طاعت کې، د الله په طاعت کې د الله د امر مطابق صدقې ورکوي محتاجو خلکو ته، خپلوانو ته، مسکینانو ته، هغه کسانان چې الله ورته معرفي کړي دي. والمستغفرین بالاسحار او هغه کسانان چې هغه استغفار ویونکي دي بالاسحار د سحر په وختونو کې. سحر دا د سبایي د داخلېدو نه لږ مخکې دې ته سحر وایي. د شپې لمونځ وکړي، بیا د شپې د لمانځه نه وروسته بیا استغفار وایي او د هر عبادت پسې انسان استغفار وایي. لکه حدیث کې راغلی دی چې په دغه وخت کې الله تعالی نزول کوي، د نږدې اسمان ته الله نزول کوي او الله تعالی وایي چې هر داسې څوک شته چې ما نه سوال وکړي زه یې ورکړمه، داسې څوک شته چې ما نه دعا وغواړي زه یې دعا قبوله کړمه، داسې څوک شته چې ما نه مغفرت وغواړي زه ورته بښنه وکړمه. نو د سحر په وخت کې استغفار وایي. عبدالله ابن عمر چې به کله د شپې لمونځ وکړه، په دې اخر کې عبدالله ابن عمر نابینا و، نو نافع وایي چې ما ته به وویل چې سحر داخل شوی دی که نه، وایي کله چې به ما ورته وویل چې سحر داخل شوی دی بیا به دعا ته شروع وکړه، دعا به یې کوله، استغفار به کاوه تر دې پورې چې سبایي به داخل شو. والمستغفرین بالاسحار او د هر عبادت پسې انسان د الله نه مغفرت وغواړي. لکه حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام چې به کله فرض لمونځ وکړه استغفر الله ثلاثا، 3 ځله به استغفر الله ویلې. د حج باره کې الله فرمایلی کله چې تاسې د حج مناسکو نه فارغه شي بیا تاسې د الله نه بښنه وغواړئ. دلته د قیام اللیل باره کې چې څوک قیام اللیل وکړي بیا د سحر په وخت کې استغفار وایي، ځکه انسان د الله تعالی بندګي په صحیح طریقه نشي کولی. څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده هغسې بندګي انسان د الله تعالی نشي کولی. نو ځکه انسان د عبادت نه وروسته باید استغفار وکړي، د الله نه بښنه وغواړي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة اولو العلم قائما بالقسط. د دې آیت سبب د نزول داسې و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو د شام د احبارو نه 2 کسان ورته راغله، د احبارو د شام نه. نو کله چې مدینې ته راغله اول خو دا مدینه یې وپېژندله چې دا خو هغسې ځای دی لکه څنګه چې د آخري پیغمبر باره کې الله تعالی په مخکینیو کتابونو کې ذکر کړی و چې داسې ځای ته به راځي. بیا پیغمبر علیه السلام چې کله ولیده نو د هغو نه یې پوښتنه وکړه چې انت محمد، ته محمد یې؟ نو هغه ورته وفرمیل چې هو زه محمد یم. وایي ته احمد یې؟ وایي هو زه احمد یم. د الله د پیغمبر نوم محمد هم و احمد هم و. وایي موږ ستا نه د هغه عظیم الشانه شهادت باره کې پوښتنه کوو چې په ټوله کې لوی شهادت څه شی دی د الله په کتاب کې. که دا شهادت باره کې د موږ ته معلومات راکړه موږ ایمان راوړو او ستا تصدیق کوو. نو الله تعالی د آیت راولېږه شهد الله انه لا اله الا الله الا هو والملائکة اولو العلم قائما بالقسط، چې په دې آیت کې د الله تعالی شهادت او د الله د ملائکو شهادت او د علماو شهادت د الله په توحید باندې ذکر کیږي چې الله تعالی ملائک او علما دا د الله تعالی په توحید باندې شهادت کوي. شهید الله شهادت کړی دی الله تعالی، گواهی کړی دی الله تعالی انه لا اله الا هو، چې یقینا لا اله الا هو نشته دی هیڅ مستحق د عبادت ما سوا د الله تعالی نه. الله تعالی په دې باندې شهادت کړی دی. د الله تعالی د شهادت معنا دا ده چې الله تعالی د دې توحید دپاره کتابونه را لېږلي دي او د دې دپاره الله تعالی پیغمبران را لېږلي دي. نو د پیغمبرانو په ژبه باندې او په خپلو آسماني کتابونو کې الله د توحید خبره ذکر کړې ده. او بله دا ده چې الله تعالی د دې توحید د اثبات دپاره دا کائنات پیدا کړي دي، دا ځمکه، د اسمانونه او دا نور کائنات چې الله پیدا کړي ده، هر یو د الله د توحید دلیل دی چې الله پیدا کړی دی. نو الله تعالی په 2 قسمه کتابونو کې، یو په کتاب مقروء کتاب کې دا کوم کتابونه چې موږ وایو، یو دغه د دې کائناتو دا کتاب چې الله غوړولی دی
په دې دواړه قسمه کتابونو کې الله د خپل توحید ذکر کړی دی، د خپل توحید شهادت الله کړی دی. په آسماني کتابونو کې هم دا خبره ذکر شوې ده چې د الله نه بغیر څوک د عبادت مستحق نشته دی. او دا د ځمکه او اسمانونه دا کائنات چې الله پیدا کړي دي دا ټول د الله د توحید دلایل دي چې الله پیدا کړي دي. وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. په هر یو شي کې د الله لپاره نښه ده چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی ایک یو ذات دی، د الله سره شریک نشته دی. نو دا د الله شهادت دی. والملائکة او ملائک هم په دې خبره باندې شهادت کوي چې د الله نه بغیر هیڅ څوک د عبادت لایق نشته دی. واولو العلم او علما هم په دې خبره باندې شهادت کوي چې د الله نه بغیر هیڅ څوک د عبادت لایق نشته دی. او دا آیت باره کې علما وایي چې دا د اهل علم په فضیلت کې علما ذکر کوي چې د علماو شهادت الله تعالی د خپل شهادت سره یو ځای ذکر کړی دی. نو دې نه د علماو مرتبه او مقام معلومیږي چې کوم علما چې د الله د توحید طرف ته دعوت کوي او علما هغه څوک دي چې هغه د الله توحید ته دعوت کوي. لکه دلته الله وایي چې واولو العلم، علما په دې خبره باندې شهادت کوي. مراد هغه علما دي چې هغه د الله د توحید طرف ته دعوت کوي، خلکو ته د الله توحید بیانوي، د توحید دعوتګران دې ته علما ویل کېږي. نو دا د داسې علماو دپاره د هغو فضیلت ته پکې اشاره ده، ځکه د هغو شهادت الله د خپل شهادت سره یو ځای ذکر کړی دی. قائما بالقسط، په داسې حال کې چې الله تعالی قائم دی په عدل باندې، په انصاف باندې. الله تعالی چې د خپلو بندګانو منځ کې کم تقسیمات کړي دي، په دې تقسیماتو کې هم الله تعالی د عدل او د انصاف نه کار اخیستی دی. چاته چې الله تعالی دا څومره روزي ورکړې ده دا د الله تعالی په عدل باندې ولاړه خبره ده. الله تعالی په دې خپلو خبرو کې، په دې خپلو فیصلو کې هم په عدل او په انصاف باندې ولاړ دی. د الله فیصلې هم ټول د عدل او د انصاف فیصلې دي. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا، الله فرمایي ستا د رب کلمات دا پوره دي صدقا وعدلا، د صداقت او د رښتونوالي په اعتبار باندې او د عدالت په اعتبار باندې. په دې کې پوره عدل دی او په دې کې او صدق دی. الله چې خپلو بندګانو ته کومه جزا ورکوي، کومه بدلې ورکوي، په دې کې هم الله تعالی عادل دی. نو الله په هر څه کې عادل دی. لا اله الا هو. اوس دا د مخکې دپاره نتیجه شوله. کله چې الله هم د دې خبرې شهادت کوي، ملایک هم د دې خبرې شهادت کوي، اهل علم هم د دې خبرې شهادت کوي، نو اوس الله تعالی نتیجه ذکر کوي. لا اله الا هو، نشته دی هیڅ څوک لایق او مستحق د عبادت ما سوا د الله تعالی نه. العزیز، دا الله تعالی زورور او غالب ذات دی. الله چې د کوم کار اراده وکړي نو څوک د خپل ارادې نه منصرفه کولی نشي. الحکیم، الله تعالی حکمتونه والا دی په خپلو اقوالو کې، په خپلو افعالو کې، په خپل شریعت کې، په دې ټولو شیانو کې الله حکمتونه والا دی. نو دې کې رد دی په نسواراو باندې، لکه دا برخه د سوره ال عمران دا د نسواراو په رد کې الله را لېږلې ده چې هغوی عیسی علیه السلام ته اله ویلې. نو الله فرمایي چې الله په دې خبره شهادت کوي، ملائک شهادت کوي، اهل علم شهادت کوي چې د الله نه بغیر هیڅ څوک د عبادت لایق نشته دی. نو عیسی اله نشي کېدلی. ان الدین عند الله الاسلام. یهود نصارا په خپل دین باندې فخر کاو چې زمونږ دین غوره دین دی. نو الله تعالی په هغو باندې رد کوي. ان الدین عند الله الاسلام، یقینا هغه خوښ دین الله تعالی ته الاسلام، د اسلام دین دی. هغه دین چې هغه د الله خوښ دی هغه د اسلام دین دی. لکه الله په سورة مائده کې فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما خوښ کړی دی ستاسو لپاره اسلام د دین په اعتبار باندې. نو خوښ دین الله تعالی ته یوازې اسلام دی، او قبول شوی دین د الله تعالی په نسبت باندې هغه دین چې الله یې قبلوي هغه یوازې د اسلام دین دی. ان الدین، یقینا هغه قبول شوی دین عند الله په نسبت د الله تعالی باندې الاسلام، هغه د اسلام دین دی. لکه الله فرمایي چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، که چا د اسلام نه بغیر بل دین ولټوه د ځان دپاره او په بل دین باندې غواړي چې الله ته ځان نږدې کړي فلن يقبل منه، نو هیڅکله به هغه ځینې قبول نشي. وهو فی الآخرة من الخاسرین، او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه وي. نو قبول شوی دین الله ته یوازې اسلام دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی، او د مخکې پیغمبرانو دین هم اسلام و، لیکن د محمد رسول الله پر راتلو باندې مخکینی شریعتونه ټول منسوخ شو. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی الله رسول فرمایي
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. زما دعوت نه اوري هیڅوک، که یهودي دی که نصراني دی، چې بیا زما ما باندې ایمان نه راوړي، الا کان من اهل النار، مګر هغه به د جهنم د اور والا وي، هغه به د جهنم د اور والا ونهي. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، الله فرمایي وما اختلف الذين، او اختلاف نه دی کړی، الذين اوتوا الكتاب، هغو کسانانو چې ورکړل شوی دی کتاب، د الله تعالی په دې حق دین کې اختلاف هغو نه دی کړی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر رسته د دې نه جاءهم العلم چې راغلی دی دوی ته علم، بغیا بینهم، د وجې د حسد نه، د وجې د عناد نه د دوی په مابین کې، یعنی د آخري پیغمبر چې کوم دین راوړی دی دا حق دین دی، او د اهل کتابو چې په دې کې اختلاف کړی دی دا اختلاف سره د علم نه کړی دی، سره د دې نه چې د دې دین په حقانیت باندې پوهیږي چې محمد رسول الله د الله تعالی برحق پیغمبر دی او دا کوم دین چې راوړی دی دا حق دین دی. نو د اسلام د حقانیت باره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري باره کې د اهل کتابو اختلاف نه دی کړی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر وروسته د دې نه چې راغلی دی دوی ته علم، یعنی ښکاره دلایل ورته راغلي دي د اسلام په حقانیت باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدق باندې. نو دغه نه وروسته دوی په دې کې اختلاف کړی دی، بغیا بینهم، د وجې د حسد نه د دوی نه، بینهم په مابین د دوی کې، چې ولې دا پیغمبري د بني اسرائیلو نه بني اسماعیلو ته انتقال شوله. مخکې الله پیغمبران په دوی کې رالیږل، اوس د نبوت او د پیغمبري سلسله د بني اسرائیلو نه بني اسماعیلو ته انتقال شوه، نو دوی په حسد کې راغله. ومن یکفر بآیات الله، او هغه څوک چې کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی باندې، فإن الله سریع الحساب، نو یقینا الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی، الله به ورته د کفر جزا ورکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فإن حاجوك، نو که چیرته بیا هم دا خلک یهود نصارا جګړه کوي تا سره ای محمد صلی الله علیه وسلم په باره د دین کې، او بیا هم دوی وایي چې زموږ دین حق دی، نو ته خپل دین ورته معرفي کا او هغوی ته د دین دعوت ورکا. فقل ورته وفرمایه اسلمت وجهیا، ما تابع کړی دی، وجهیا مخبل، لله الله تعالی ته، د مخ ته تابع کولو معنا دا ده چې زه یوازې د الله بندګي کوم، خالصانه د الله بندګي کوم، خالصانه د الله عبادت کوم، په عبادت کې د الله سره څوک نه شریکوم، او ما مکمل خپل ځان الله ته منقاد کړی دی، د الله اوامرو ته مې ځان منقاد کړی دی، چې دې ته اسلام وایي. اسلام معنا گردن نهادن، مکمل د الله اوامرو ته ځان تسلیمول، دې ته اسلام وایي. ومن اتبعن، یوازې د الله بندګي کوم، او دا عقیده مې ده چې د الله سره شریک نشته دی، د الله سره مماثل نشته دی، د الله سره د الله ښځه نشته دی، د الله اولاد نشته دی. لکه یهود نصاراو به الله ته د اولاد نسبت کوه، شرک یې کوه. ومن اتبعن، او هغه څوک چې تابعداري زما کړې ده، چې زما تابعداري کړې ده، د هغوی هم الله ته منقاد دي، یوازې د الله بندګي کوي خالصانه او مخلصانه. وقل للذین اوتوا الكتاب والأمیین، او ووایه هغو کسانانو ته چې ورکړل شوی دی کتاب، والأمیین، یعنې یهودو نصاراو ته ووایه، والأمیین، او د امیانو مشرکانو ته ووایه، دا بت پرسته مشرکان، غیر کتابي مشرکان. اسلمتم، آیا تاسې هم اسلام قبلوئ؟ آیا تاسې اسلام قبول او که نه تاسې په دې خپل کفر باندې پاتې کېږئ؟ ځکه تاسې ته خو دومره دلایل د اسلام په حقانیت باندې راغله چې دا د دې تقاضا کوي چې تاسې په اسلام کې داخل شئ. فإن اسلموا، نو که دوی هم اسلام قبول که، لکه تاسې چې اسلام قبول کړی دی، فقد اهتدوا، نو دوی په هدایت باندې شول، دوی ستاسو غوندې په هدایت باندې شول. وإن تولوا، او که دوی د اسلام د منلو نه اعراض وکړه، مخې واړاوه، نو ای محمد صلی الله علیه وسلم تا ته هیڅ کوم ضرر نه رسوي، په دې کې تا ته کوم نقصان نشته دی، ځکه ته د دوی په هدایت باندې مکلف نه یې، ستا وظیفه فقط د الله د پیغام رسول دی. فإنما علیک البلاغ، ځکه ستا په ذمه باندې یوازې د الله د خبرې رسول دی، او د خبرې منل او نه منل دا ستا کار نه دی. نو په دې کې الله خپل نبي ته تسلي ورکوي، که دوی ستا خبره نه مني
نو ته په دې باندې غمجن کېږه مه، ځکه چې الله د دوی پوښتنه ستا نه کوي. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، د جهنم والا مبارک کې به ستا نه پوښتنه نه کي. والله بصیر بالعباد، او الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد په احوالو د بندګانو خپلو باندې. الله ته د بندګانو ټول حالات معلوم دي، نو الله تعالی به دوی ته هر چاته به د هغو د عمل مطابق د هغو د عقیدې مطابق جزا ورکوي. روایتو کې راغلي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت اهل کتابو ته ولسته، د آیت هغو ته ولسته، نو هغه وویل چې موږ هم اسلام قبول کړی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یهودو ته وویلې اتشهدون ان عیسی کلمة الله وعبده ورسوله، آیا تاسې په دې خبره باندې ګواهي کوئ چې عیسی علیه السلام د الله تعالی کلمه ده، د الله په کلمې پیدا شوی دی او د الله بنده دی، د الله رسول دی؟ هغه وویل چې معاذ الله، ځکه یهودو به عیسی علیه السلام ته بد نسبتونه کول، الیاذ بالله هغه ته ولد الزنا ویلې. نصاراو ته ویل چې تاسې دا شهادت کوئ چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی؟ هغه ویل چې معاذ الله ان یکون عیسی عبدا، معاذ الله د دې خبرې نه چې عیسی د الله بنده شي، که هغه خو عیسی علیه السلام ته اله ویلې یا د الله زوی ورته ویلې. نو ځکه الله فرمایي چې وان تولوا، که دوی پیغمبر اسلام په دې خفه کېده چې د خلکو ایمان نه راوړل، د الله پیغمبر په دې خفه کېده، نو الله خپل نبي ته تسلي ورکوي وان تولوا، که د خلکو مخ واړاوه اسلام قبول نه که فانما علیک البلاغ، نو یقینا په تا باندې فقط رسول دي. والله بصیر بالعباد، او الله تعالی لیدونکی دی په حالت د بندګانو خپلو باندې. ان الذين يكفرون بآيات الله، اوس په دې آیت کې الله تعالی شدید وعید ذکر کوي د کافرانو دپاره، او څوک چې د الله پیغمبران قتل کوي او د حق دعوتګران قتل کوي، الله د هغو دپاره سخت وعید ذکر کوي. ان الذين، یقینا هغه کسانان، یکفرون بآیات الله چې کفر کوي په آیتونو د الله تعالی باندې، ویقتلون النبیین، او وجنی د الله تعالی پیغمبران بغیر حق، په ناحقه باندې، بغیر د کوم جرم نه. پیغمبران خو اسم کوم جرم نه کوي، بس یوازې دا ګناه یې چې د الله طرف ته دعوت کوي، د الله توحید ته دعوت کوي، بس په دغه ګناه باندې دا دوی ته ګناه ښکاره کېږي او په دې باندې د الله پیغمبران قتل کوي. لکه یهودو چې د الله پیغمبران قتل کړه، زکریا علیه السلام قتل کړه، یحیی علیه السلام قتل کړه، دارنګه د الله نور پیغمبران قتل کړي وو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې د ورځې په اول کې 300 پیغمبران قتل کړه، او د ورځې په آخر کې د سبزی او د ترکاری بازار یې ولګاو. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، او قتل کوي الذين يأمرون بالقسط من الناس، هغه کسانان یأمرون بالقسط چې هغه امر کوي خلکو ته په عدل او په انصاف سره، یعنی هغه کسانان چې هغه د حق طرف ته دعوت کوي، من الناس د خلکو نه، د حق دعوتګران قتل کوي چې د خیر طرف ته خلک رابلي، خلکو ته نیکي امر کوي، د بدۍ نه خلک منع کوي. فبشرهم بعذاب علیم، نو زیره ورکه دوی ته په عذاب دردناک باندې. زیره منه خبر ورکه، تحکما الله تعالی دې ته زیره ویلی دي، ځکه دوی 3 قسمه جرمونه وکړه، د الله په آیتونو باندې کفر وکړه، د الله د پیغمبرانو قتل، او د حق د دعوتګرانو قتل. دا څومره سخت وعید دی چې څوک د حق طرف ته تا دعوتوي، الله توحید ته دعوت کوي، تی قتل کوي. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اولئک دا قسم خلق، الذین حبطت اعمالهم، هغه کسانان دي چې برباد شوي دي عملونه د دوی، فی الدنیا والآخرت، په دنیا او په آخرت کې. په دنیا کې د دوی اعمال برباد دي، دا معنی دنیا کې چې کومې نیکۍ کړي، بعضې وخت چې کافر او نیک عمل وکړي، حدیث کې راغلی دي چې کافر په دنیا کې او حسنه او نیک عمل کوي، الله تعالی په دنیا کې دته خوراک ورکوي، بعضې نعمتونه الله ورکوي. نو د دې خلکو د اعمال په دنیا کې هم برباد دي، دنیا کې به د دوی د اعمالو اثر نه وي، او په آخرت کې خو اسم برباد دي، همیشه به جهنم ته ځي. وما لهم من ناصرین، او نه به د دوی دپاره هیڅ مددګاران چې د الله تعالی د عذاب نه بچ کړي. صلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.